تازه او په زړه پورې خبر د افغان لوبډلې مینوالو ته ملګرو که چیرې تاسو د سپورت او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی حتما یې در سره سبسکرایب کړئ د بنگلادیش لوبډلې لوبډلمشر شکیب الحسن له خپلو لوبغاړو ګیلهمن دی په داسې حال کې چې افغان لوبغاړي په خپله لوبډله کې د همغږۍ او اتفاق خبره کوي بل پلو بیا بنگلادیشي لوبډلمشر شکیب الحسن له خپلو لوبغاړو د نه همغږۍ او ناسم پلان له امله خفه دی هغه ویلي دي چې زموږ لوبغاړي په ګډه د یو بل ملاتړ نه کوي د شکیب په خبره په هره لوبه کې یو یا دوه لوبغاړي ښه لوبه کوي خو نور لوبغاړي هم باید دغه دوه یا درې لوبغاړي وهڅوي ترڅو له هغوی سره لا مرسته وکړي او لوبډله بریا ته ورسوي شکیب الحسن ویلي دي افغان لوبډله په شل ورځو لوبو کې یوه پیاوړې لوبډله ده هغه اوس اووم مقام لري او موږ لسم مقام لرو بنگلادیشي لوبډلمشر ویلي دي دوی اوس په دې هڅه کې دي ترڅو لوبډله په دې لوبلړۍ تر پایلوبې ورسوي نوموړي ویلي موږ لا دوه لوبې لرو او زیمبابوې دوه لوبې بایللې دي دا به زیمبابوې ته سخته وي چې دواړه لوبې وګټي او پایلوبې ته ولاړه شي د هغه په وینا زه ډاډه یم چې موږ لوبډله به پایلوبه کې له افغان لوبډلې سره مخ کیږي او هلته به ښه لوبه نندارې ته وړاندې کوي د چهارشنبې په مازدیګر د سپټمبر په 13مه نیټه 5 بجې زیمبابوې د بنگلادیش په وړاندې مخامخ شول چې بنگلادیش زیمبابوې ته ماته ورکړه او افغان لوبډله د جمعې په مازدیګر د سپټمبر په 20مه نیټه له زیمبابوې سره لوبه لري بلخوا د افغان لوبغاړي مجیب الرحمن خبرو هم نړۍ حیرانه کړې ده مجیب ویلي زیمبابوې او بنگلادیش دواړه ښې لوبډلې دي خو موږ په عربي متحده اماراتو او یا هم کابل کې کوم تمرینات وکړل دا مو د دې لپاره وکړل چې په درې اړخیزه لوبلړۍ کې یوه لوبه هم ونه بایلو او ټولې وګټو د هغه په وینا په شل ورځه لوبو کې افغان لوبډله خورا پیاوړې ده او همدا علت دی چې 12 لوبې مو سر په سر ګټلې دي او د اسټرالیا له ریکارډ سره مو د ټیسټ په څیر په شل ورځو لوبو کې هم ځان مساوي کړ دغه افغان اف بریکر بالر زیاته کړې ده چې د اوسنیو لوبو د بریاوو ستر علت د لوبغاړو ترمنځ اتحاد او اتفاق دی هغه د ځوانو لوبغاړو ستاینه کړې او وایي دوی ښې وړتیاوې لري ښه تمرینات او روزنه یې ترلاسه کړې ده